السلام علیکم د شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زیم نزار یوسف زی د دوبۍ نه په ځانګړي خبرونه کې مو هرکلی کوم. نن موږ راغلي یو مشرف ته په مشرف کې د کوډي ټورنمنټ یو نن د هغې فاینل دی. په دې فاینل کې شلو ټیمونو برخه اخیستې وه. کوډ یو داسې لوبه ده چې د پښتنو په وطن کې د سهونو کالو راسې کېږي او په خصوصي توګه په بونیر کې او د خودخیل په سیمه کې دا لوبه د سهونو کالو راسې کېږي او بیا د خودخیل او د ثوابۍ چې کوم خلک دلته په متحده عرب اماراتو کې میشت دي نو دا ډېره د فخر او د ویاړ خبره ده چې هغه خپل تاریخي لوبې چې کومې زموږ په خمبري کې زموږ په وینه کې هغه ګلې شوې وي هغه لوبې ژوندۍ ساتلې دي بلکې د هغې ټورنمنټونه کوي او د دې ټورنمنټ دا سلسله د تېرو 10 کالو راسې شروع ده او 10 کاله وشو چې دا ټورنمنټ کېږي او دغسې 15-20 ټیمونه پکې برخه اخلي او چې کله د هغې فاینل وي نو په هغې کې د خلکو ډېر جوش و خروش وي ډېر ولوله وي په خلکو کې. دا ولوله ځکه ده چې دا لوبه زموږ تاریخي لوبه ده. یو طرف ته که پښتنو په نورو لوبو کې چې نړیوال کچ باندې ډېرې مشهورې لوبې دي په هغې کې خپل نوم ګټلی دی نو بل طرف ته هغه لوبې چې زموږ تاریخي لوبې وي زموږ د دې خاورې زموږ د وطن زموږ د دې ولس پیداوار وي هغه هم د خلکو ژوندی ساتلي دي نو ډېره د ویاړ خبره ده. دا یو یره زموږ په زړونو کې پرته وه چې هغه لوبې چې زموږ د خاورې او زموږ د وطن لوبې وي تاریخي لوبې وي هغه ورو ختمېدي خو د خودخیل خلک ډېر د ستاینې او ډاډګیرنې وړ دي چې هغوی هغه خپلې تاریخي لوبې هغه هر څه ژوندي ساتلي دي. نو دلته کې ډېر ګڼ مشران دي د ټورنمنټ په حواله باندې د کوډې لوبې په حواله باندې به هغوی سره خبرې اترې کوو. ما سره اوسئ.